بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تحقیق، طالب او د ژباړې ریاست یو مهم او کلیدي ریاست دی چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې خپلو هیوادوالو ته د ژباړې، تحقیق او د طالب په برخه کې خدمات وړاندې کوي. یاد ریاست په خپل تشکیل کې 3 آمریتونه لري. هر یو آمریت بیا ځانګړی کمیسیون لري. الحمدلله په تیر یو کال کې مونږ ځینې لاسته راوړنې لرو. د دې ترڅنګ ځینې فعالیتونه مونږ ترسره کړي، غواړم دلته تاسو سره شریک کړم. لومړی د څېړنې آمریت په تیر یو کال کې 256 تحقیقي پروپوزلونه چک کړي، همدارنګه 158 تحقیقي رسالې چک کړي. دویم د طالب آمریت ته که مونږ راشو، طالب آمریت په تیر یو کال کې 118 تالیفي پروپوزلونه چک کړي، همدارنګه 70 طالبي رسالې چک کړي او 6 ملي علمي ژورنالونه ایجاد کړي چې په آینده کې موږ دغه شمیره 40 ته رسوو. همدارنګه یو نړیوال علمي ژورنال ایجاد کړی او اعتبار ورته ورکړی چې هغه د پولیتخنیک نړیوال علمي ژورنال دی. په آینده کې انشاءالله موږ اراده لرو، پلان هم دا دی چې دغه شمیره به 12 ته پورته کیږي. الحمدلله په تیر یو کال کې د 6 پوهنتونونو تحقیقي مراکزونه لیدنه شوې چې په دې کې ننګرهار، لغمان، کونړ پولیتخنیک، د غزني پوهنتون، همدارنګه د غزني تخنیکي پوهنتونونو تحقیقاتي مراکز شامل دي. د ژباړې آمریت ته که موږ راشو، ژباړې آمریت په تیر یو کال کې 380 د ژباړې پروپوزلونه چک کړي، همدارنګه 204 ژباړل شوي آثار چک کړي. بله مهمه لاسته راوړنه یا فعالیت ته که موږ راشو، د 3 آمریتونو هغه د مقالو، همدارنګه د دې ترڅنګ د ژورنالونو چک ده چې په دې برخه کې الحمدلله 3 آمریتونو 607 نړیوال علمي مقالې چک کړي، همدارنګه 1450 ملي مقالې چې دی چک کړي. د کارونو د پرمختګ دپاره په دې خاطر چې کارونه په اصولي شکل مخته لاړ شي، الحمدلله موږ په ځینې تقنیني اسنادو باندې کار کړی، ځینې تعدیل شوي، ځینې تدوین شوي چې په دې کې د علمي کادر د غړو د علمي اثارو د لیکنې د لارښود تعدیل دی، همدارنګه د تحصیلات عالي د علمي بنسټونو د خپرونې او نشراتو طرز العمل تعدیل دی، او دریم د نړیوالو علمي مقالو د بررسۍ د معیارونو تدوین دی چې الحمدلله دا اسناد موږ مقام ته د بعدي اجراتو لپاره لیږلي. همدارنګه د یاد ریاست د پخواني اداري او علمي فارمټونو تعدیل دی. الحمدلله موږ ځینې لاسته راوړنې لرو چې په هغه کې لومړی د پلیجریزم د سافټویر اخیستل دي چې دا ریاست لخوا اخیستل شوی. د ټولو پوهنتونونو ته به 1000 اکاونټ ورکول کیږي چې تر څو دوی د علمي سرقت مخه ونیسي. دویم 15 میلیون افغانۍ د کتابتونونو دپاره چې دی منظور شوي چې دغه کتابتونونه به په 15 پوهنتونونو کې وي چې دا 4 مرکزي پوهنتونونه دي او یو چې دی د کندوز پوهنتون دی. درېیمه لاسته راوړنه 25 میلیونه افغانۍ د پوهنتونونو د تحقیقاتي مراکزو او د لابراتوار د تجهیزاتو لپاره ځانګړي شوي. او څلورم لاسته راوړنه د ګرامر د چیکینګ لپاره سافټویر اخیستل شوی چې دا به هم ټولو دولتي پوهنتونونو ته ورکول کیږي تر څو ژورنالونه د دوی معیاري شي. پنځم په برقي یا ډیجیټل کتابخانه باندې کار روان دی چې په هغه کې عربي، انګلیسي، پښتو درې ژبې شاملې دي. شپږم د تحقیق آمریت لپاره اضافه تشکیل او بودیجه ځانګړی شوی چې دا به هم ټولو پوهنتونونو دپاره وي. همدارنګه د $1 میلیون په ارزښت د شریعت او عربي ژبې د کتابونو خریداري شوی چې دا به هم ټولو پوهنتونونو ته ورکول کیږي. همدارنګه د بحرین هیواد سره چې دی د کتابونو تفاهم شوی چې 622 بابه کتابونه دي، کارونه نهایي دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به افغانستان ته دا کتابونه راورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.